مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اول هغه څوک چې دغه غم او مصیبت د بیهوشۍ څخه پر هوش راغله او په ځان پوه سوه، دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسئولیت ور ولوېدی. هغه انصار وه. نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د عمومي مجلسو ځای و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی. نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخ سوی دی. انصار سره راټول سوه، مشوره کوي چې باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده رضی الله تعالی عنه او بل یې معین ابن عدی رضی الله تعالی عنه سقیفه پریښول او مهاجرینو ته ورهي سوه. دوی پر دې وبېرېده چې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخه لا خبر ورسېدلی و چې انصار د مازدیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوي دي. نو هغه څوک چې د ده سره موجود و چې ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغو ته یې وویل راځئ چې خپلو ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفره مهاجرین د سقیفه و طرف ته وررهي سوه او د سقیفه د طرفه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرینو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سوه. عوین ابن ساعده څوک دی؟ کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، یعنی په دغه قبا کې داسې خلق دي چې دا یې خوښه ده چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله پاکي کوونکي خوښ لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د هغو خلقو څخه یو عوین ابن ساعده دی او معین ابن عدی بیا هغه څوک دی کم وخت چې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، ځینې خلقو به ویل یا رسول الله کشکې موږ تر تا د مخه وفات سوي وای. مګر معین رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل زه د ځان دپاره دا نه خوښوم
چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه مړ شوی وای. دا د دې لپاره چې پس له رحلت یې هم داسې تصدیق وکم لکه تر رحلت د مخه چې می تصدیق کاوه، او د دغه رسالت د لپاره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته کار وکم. دا دغه دوه نفرو مقام او درجه و. نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغه درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای شو او ورته ویل تاسو مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست، وهغه کارو ته مګوري چې انصار یې کوي. د کارو فیصله په تاسو پورې تعلق لري او تاسو یې فیصله وکړي. دغه دوه نفره انصار مهاجرین وهغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هغه کار د دوی حق وو. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وي، خدا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېده. یو انسان که د خپل قوم او اقرباو څخه جلا کیږي او یوازې یو کار کوي دا صحیح ده، خدا هغه وخت او په هغه ځای کې کېدلای شي چې د یقین او عقیده وي چې دغه زما کار حق او صحیح لار ده، او واقعا هم هغه کار حق او صحیح وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د ورونو انصارو سره یو ځای کیږو، غواړو چې خبره مو یوه وي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفره مشران د انصارو د اجتماع وځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او بیا یې وویل یا معشر الانصار، تاسو په دین کې سابقه لري او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله یې نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیارلس کاله په خپل قوم کې واوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول، مګر د قوم څخه یې بېله لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه آزارونه منع کړي او نه د علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای شوی او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای شوی، ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست. الله جل جلاله پر الله او پر رسول الله ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب څخه دفاع ستاسو برخه شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب شو. تاسو واست چې تر بل چا د علیه الصلاة والسلام پر دشمنانو شدید واست، ترڅو چې عرب که خوش و که ناخوش د الله جل جلاله د امر تابع سوه او الله جل جلاله ستاسو په واسطه و خپل رسول ته ځکه تابع کړه. ستاسو په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښته او تابع سوه او بیا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات کړي او دای ستاسو څخه راضي وو، په تاسو یې سترګې یخي او خنوکي وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بیل ګډون او اشتراک د نور خلقو د ځان د پاره واخلي. دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کوله ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې او دا مې اراده و
کم وخت چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ خبرې خلاص سي بیا به زه د خبرو په جواب کې خبرې وکم. کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د خبرو کولو څخه فارغ سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو غواړي چې خبرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر لاس ونیوي او ویل على رسلك يا عمر یعنی ته تلوار مکوه. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زه کښېنستم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او ویل ای خلقو موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو. حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دي، ژوند مو میانه دي او په خلقو کې مو درجه لوړه ده. نسل مو تر هر چا زیات او په رحم کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو. تر تاسو د مخه مسرفي یو. الله تبارک وتعالى فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. موږ مهاجرین یو، تاسو انصار یاست. په دین کې زموږ ورونه یاست، په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست، پر دشمن زموږ کومک کوونکي یاست. ځای مو راکړئ، زموږ غم شریکي مو وکړه. الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي. موږ آمران یو او تاسو مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مگر د قریشو او قبیله. تاسو د خپل ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه چې زما په نیت کې و چې زه ووایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یې ونه وایي. او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل ما دغه دوه نفره انتخاب کړی دي، هر یو چې تاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نسوه خوښه. زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود وي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې خبرې کولې په دغه ورځ مریض وو او پس له خبرو کولو څخه یې په ټوکې ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې د یو دیواله او بغل ته څنګه واچاوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ چې د انصارو څخه وو ولاړ شو. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل حل زما سره دی، هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ د طرفه څخه وي او بل وار ستاسو، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غال مغال شروع سو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي. خبرې ګډوډې سوې او د هر طرفه आवाजونه راپورته سو. یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په لوړ आवाज وویل اے خلقو دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي وو چې ستاسو د منځه امام وي. ستاسو څخه یو څوک په دې راځي دی چې په منځ کې دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام سي، یعنی هر څوک چې ځان دغه کار لایق بولي را د مخه دي سي. هیڅوک نسو ولاړ او نه چا څه وویل، ټول چپ دي او ګوري. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا بکر لاس دې راکړه چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور اوږد کړ. دا ولی آیا د هغه شوق د خلافت وو یا ځکه رضی الله تعالی عنہ د خلقو اختلاف ولیدي په دغه وختو کې بل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نشته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت ور سره وکي
د انصارو څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه نومېدی وروغورځېدی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوی او بیعت یې وکړي. دغه سړی د انصارو څخه و او غوښته چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او اول نفر هم دی. بیا عمر رضی الله تعالی عنه بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض او پروت وو د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بني ساعده د سقيفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت وسوه. دغه بیعت دغه د دوشنبه په ورځ وسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپښین د لمانځه د پاره سره یو ځای شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل لږ انتظار وکړه یا ابابکر او په خپل عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی. اول هغه خبره چې ما پرون کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی وفات شوی هغه د شیطان د طرفه شویدل و. یعنی زه هغه خپل خبره بیرته اخلم، هغه خطاوه. او بل ستاسو د شورا خلقو ستاسو د نبی پر خلافت د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکي چې د علیه الصلاۃ والسلام سره په غار کې ملګری وو. نو ولارسي او بیعت ور سره وکي. خلق هم ور ولارسو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام دي. هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکي. کم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی او ټول خلق بیعت ور سره وکي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي. د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل اما بعد اے خلقو زه پر تاسو امر وګرځول سوم او تر تاسو بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د رضی الله تعالی عنه د طرفه تواضع و. کنه د رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس د انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس د انبیاء څخه تر ابو بکر ش او بهتر پرمځکه نه دی ګرځیدلی. نو د کوم وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی بیا د قیامت تر ورځې پورې بیل انبیاء څخه تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجه خاوند نسته. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه وي. نو یې وویل کمی شکول کومک وکوي او کمی مخالف یا کوژ کار کاوه تاسو می پر لار برابروي. رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم بلکې صادق او صریح بیم. په معلومات او اخبارو کې به اړول او مخالفت نوي. نو ځکه ویل الصدق امانه والكذب خیانه. ورونو دغه د حکم قانون دی. هر حاکم باید داسې وي، نه لکه د نن ورځې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. او ویل ستاسې ضعیف زما په حضور قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسې قوي زما په حضور ضعیف دی تر څو چې د ده څخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي. یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم.
زما اطاعت کوئ او کما د الله او رسول الله نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم. او په آخر کې وویل خپل مانځه ته مو ولاړ سئ يرحمكم الله. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د دوره اولنی خطبه و او خلقو د ماپښین منځ ادا کړ. تعلیم